په دې روزه کې نیکو اعمالو طرف ته شوق باندې رغبت باندې او خاص کر زما عزتمندو چې کوم عمل زما استاد اعمالو د تباکول والا دی د بربادول والا دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرئیل السلام په خیرو باندې باغی امین کړو چې د هغه اعمالو نظام وساتو چې هغه دی هغه څه شی دی هغه دی د والدینو ادب او احترام د مور پلار مینه محبت او احترام وختي می کتاب کته یو کس دی عام تاسو به پیژنې نوم به موریدلی حضرت اویس قرنی دی ایمان په پیغمبر علیه السلام روړې دی کلمه شهادت ویلې ده خو د نبی علیہ السلام سره ملاقات نه دی شوی نبی علیہ السلام نه دی لیدلې غایبانه ایمان روړې دی د مور یو زوی دی نو د مور ته وی مورې زبردم مدینه منورې ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت او ملاقات کوم مور ته بچی زما د خدمت بل څوک نشتا زما د خدمت بل څوک نشتا نو که زمړه شوم نو بیا لاړ شه د نبی علیہ السلام سره به ملاقات وکړي خو زما د خدمت کته لاړ شي تبل تشبکه یا بدوکه یا بدرې کې زما دلته کې د خدمت بسوک وي د وی ټیک دا یو ځل بیا نو آخر کې مور ورته زبس لاړ شه ډېر روان شو د مور په اجازه تر روان شو چې راغی مدینه منورې ته راورسېده چې تپوس یې وکړه محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم چا ورته وی نبی علیہ السلام او صحابه خو جهاد ته تللي دي د شپه دعا وکړه او د نبی علیہ السلام جهاد ته تللو نو ملاقات نه شو دی واپس راغی چې خدایا هلته مې مور بیماره ده د مور مې د خدمت څوک نشته دلته کې چې کوم دی د نبی علیہ السلام سره ملاقات مې نه غواړي خو اسباب نه برابرېږي واپس لاړه د مور خدمت کوي عمر تیر شو خو د پیغمبر علیہ السلام سره زیارت او ملاقات نه شو نو اخیری کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه ته وصیت پرې خدا چې عمره کچری ته جم دی وي او زه وفات شم او چرتا یو کس راشي او داغه اویس نوم وي او د قرن قبیلې نه وي اویس قرن قبیله ده اویس نامي او د قرن قبیلې نه او ستا هغه سره ملاقات شو نو عمر ګوره یاد ساته د دغه اویس نه ځان له دعا والا د دې اویس نه ځان له دعا والا دې مستجاب الدعوات ته یا رسول الله ته په سبانه دا دومره لوی مقام د ته په سبانه ملو شوی چې د دعا او بیا عمر د پیغمبر علیه السلام خلیفہ ثانی دویم خلیفہ هغه عمر چې پیغمبر علیه السلام فرمایي لو کان بعدی نبی لکان عمر کمان رستو پیغمبر وی حضرت عمر بو دا دومره لوی مقام باوجود د یو داسې کس چې هغه پیغمبر علیه السلام لیدل هم نه دی عمر ته وی که ملاقات ورسره وشو نو ځان له دعا والا نبی علیہ السلام وفات شو د ابو بکر صدیق رضی الله زمانہ هم تیر شو د حضرت عمر زمانہ وا قافلې براتلې فتوحات شروع شو یو قافله رااله نبی علیہ السلام او علامات خودلیو علامات ولا خودلیو دا علامي بیوی یو بګی علامه دا او چې دیبا جړه والا ویدل به جړه ډیر ورځي نو یو کس یو نه حضرت عمر سے تاسو کولو ستاسو نوم دی یو کس ورته زما اویس نامه ده وې د کم کلی وې د قرن قبیلې ما الله اکبر حضرت عمر ورته شابه لا سوچت کمال دعا وغواړه او ته امیر المؤمنین زسوګه او تا ته دعا کوله ته خو چې کوم دی ستا خو ډېر لوی مقام دی زسوګه او تا ته دعا کوله هغه ورته نه ما ته زما محبوب صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا وصیت پرېښی چې کله اویس قرني سره ملو شي نو ځان دپاره د دعا وغواړه زما عزتمندو دا د مور خدمتو دا د مور اجازتو د مور زړه ساتلو نو په دې میاشت کې زما عزتمندو د والدینو
او خاص کر د مور زیات خیال ساته دغه یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی من احق بحسن صحابتي یا رسول الله د الله محبوبه زما د مینې د محبت او د ادب او د خدمت د پاره د ټول نه زیات مستحق څوک دي چا سره مینه وکم د چا عزت خدمت وکم د چا ادب او احترام ډیر وکم نبی علیہ السلام ته امک د خپل مور وی ثم د الله محبوب بیا چا سره دویم نمبر کې چا سره نبی اسلام ته امک مور سره صحابي یا رسول الله او ثم بیا د چا سره دریم نمبر کې بنا محبت تعلق ادب احترام د چا سره حضور علیہ السلام ته فرمایل امک مور سره وی ثم د الله محبوب بیا چا سره سلورم نمبر کې حضور ته ابوکا پلار سره نو حدیث کی د مور درې حق شو د پلار یو حق شو علما لیکي د دې یو حق د پلار د یو حق دومره لاج پکار دی چې کچر ستا پلار کافر او مشرک دی او پکور کې پروت دی او تا ته وی ته مسلمان ستا پلار کافر دی مشرک دی تا ته وی بچي ما بغیق کا او ما التبوزا بتخانه تجزو التبوت سجدو کم اللہ فلا تطیعهما دا اللہ پر نافرمانے کے بعد دا چاہتا بیداریم نکے میں بودا بودخانی تے مبودا کفر و شرک تے مبودا خوکچری پلار پا بودخانہ کے پروت تے التا پا کفر اللہ رب العزت فرمائی وہی دا کافر مور پلار سرا وصاحبهما فی الدنیا معروفا دنیا کے ورسر کل وقت روا دنیا کے ادب و احترام کوا کہ دغا کافر او مشرک پلار ستاب بودخانہ کے پروتے او زوی جواب راولے گا چاہ شیخ توائی چرا شما کورتا بودا پا منڈ باوردی خپل مشرک پلار با آغا دا بودخانی نراولی نظم عزت مندو یو والدین دن ناراض نشی دمائی دا اللہ پر ذات قسمی تا عجیمی تا بزرگ می تا حافظ قرآن می تا عالم می تا شیخ الحدیث می تا شیخ التفسیر می تا ہر سے خستا بوڑا مور پلار اغلا سجد کی جی اللہ حافظ دے عالم دے خوزت خپیم دمائی دا خودی پر ذات قسمی محبوب میں فرمائی دا جنت بوئیم پہ حرام دے یو دویم خبر داز مایدت بندو چی جبریل السلام خیرو کڑا آغا کس چی تبو برباد چی چی در رمضان مبارک خوندی میاش دبانی تیر شو دا دبا کی بخانو نشوا پا دی میش که زمایدت بندو اللہ بانی زانو بخ دا تحجد احتمامو کی دا قرآن دا تلاوت احتمامو کی کسوک دا سر استاسو گوره روزانا پر رمضان کی جگڑی ابرے پڑن بنی رو جماعتی کی پتو میں بانے جگڑ شوا او لگی شو او یو پلار او دو زامن چکنجے مڑکڑا دا روجہ دا زمائی عزت مندور نبی علیہ السلام فرمائی وی دا روجہ دا صبر میں آشتا او دا صبر بدل جنت تے اللہ رب العزت دا عمل کو توفیق رکھی